خبر نه ابو بکر جوجا نه دی جوجا هغه د وډ په سر 2000 روپۍ ورکوي دا سوي خو بیا ښه ده که داسې بس لین دین نه دی روان دي سره به لین دین هم روان شي او که نه او دا د بېروزګارۍ کې دا 2000 روپۍ هم ښه دي چې دې ویلو ډېر شی 2000 روپۍ کله یو ډول کله بل ډول بالکل او دا نه یوازې بلم راځي الوبتې ته راوځي بس یو باندې نه باندې بالکل وعلیکم سلام خیر دی څنګه هم دی جوړه کوي خیر خو دی خیر دی بس والله ما ویل دا وټونو پروګرام شروع دی هغه جوجا چې دی هغه 2000 روپۍ مور کوي د وټ په سر 2000 روپۍ او چې جوجا ما ویلې ته شي ته زه ته ماته او خرو دا څه په غر څه کې نه غاډي جوړ کوم او قراجه به خپل مجدي کو د شل روپۍ بابا چوټا غاټم ولا خبره خو دې خسته خبره وکړه او جوجا د راتلو ټیم هم دی نو د شي کې کینو کنه چې دا شی ته نه راوښ 2000 روپۍ ما غشا کې تک پک شي غاډي خو دې هر ورځ په مجدي هر سبزی په خاصه کباب په راټولې هر شي چې پکې ودا سوچ خو دې خسته سوچ کړی دی خو چې راته وایي کنه علي به درته ولی درته نه چې د شي کې کینو کنه چې پاغلار راځي بس صحیح ده صحیح شو یو خبره ته بل کومه چې کوم مخالفه پلټي د په مقابله ولاړه ده کنه هغه ګوره خو دبليو پیسې لګي او اسنه چې خان ګوره دا وټونه درنه وګټي نه وټونه به څنګه ګټي تاوان خو ماسیم خډیر شوی دی خو ګوره چې دا خلک چې کوم دي ګوره دا پرې پیسو سم منازع ګوره د زر 5000 نه نیولې تر زرګونی پورې خلکو له ورکوه چاله 2000 چاله 3000 چاله 15000 به خو بیغمه شه خو چې درنه ګوره خلک پاتې نشي ګوره او کنه صحیح ده بیغمه شه اول خو داسې کار کوو چې دا یو درې څلور هغه تناستي کنه دله ورځو ګورو قدیم چېرته واخیستل یو 1000 روپۍ به تقسیم کړو کنه څنګه دی صحیح ده راځه سبحان الله راځه انشاءالله نجیب خان دې جوجاګي دې پته ونه لګي دا وي ورونه دا ټیم راغلی او په دې لار همدای لار ده ټول ورځې دي بل چې ته نه چلې راسل کوزي نه راځي به همدای لار ده زه واټم جوجا خان خو روان دی ښه ما ته شدید ښکاري دا جودي دا قجودي بس راځي د خیر السلام علیکم وعلیکم سلام موږ تاسو انتظار کوو زم تاسو په خدمت کې ما کاکا ځکه خو تاسو ته راتاو شوم خو زما خدمت په تاسو دی ځکه چې اوډ بل چاته ور نه کوي او پاتې شو دا کارونه دا خو هر چا کړی دی ځان یې خلاص کړی زه به ورته انشاءالله دیوال راخېږم سیټرنګ مې ورته کوم او بل مازدیګری دی داسې دې کلي کې زم په دې خلکو ګرځم د چیو ټیم دی او چیرې به ما قرض دی او د چیو پیسې برته نغدې درکړي نه جوجا خان نقدي نه علمه پیسې اوس ګدای دې ته ورکا نو ما دې ته بل شی ویلې ته هم دا والا او کاکا ته دې خپل ارمان بیاوه چې څه ارمان دی په زړه باندې جوجا خان خپه کېږي نه کنه الله دې کامیاب کړي ما ته به خر اغستې ما به خرګارې جوړ کړی او قرار دې باندې سبزي یا کباب مواشي کولې لا شل روپۍ باندې بچو تا کړی مړه موږ دې دا سوچ کې واچولو چې ته ستا څه ارمان دی په زړه باندې او په دې دومره غړه دنیا کې ستا دا خر خوښ شوی دی ایله په بلا خر ډیر وفادار دی کنه مو ویل چې بل جاز بخې کراچۍ ډبه بخې دا به دې ښودلی وې مړه دا خو معمولي ارمان دی همدا اوس به یې درله برابر کړم جوجا خان دا خر ولا واله چې د ده را روزګار به هم پرې روان شي بس صحیح ده چې ستاسو څنګه خوښه یې ځم چې همدا اوس در سره لاړ شم او خر درله والم څنګه هم خوښه ده چکر یې به هم پکې خوري زه راشي راځه منشي جوجا خان زنده باد جوجا خان زنده باد ځان دې کامیاب کوه چې هغه دی ولاړ دی ما ته ښکاري چې دا خر د دې معما دی السلام علیکم وعلیکم سلام ماما خی جوړ دا خر د چا دی یار خر کې شوی یار دا اوس یې خوند کو خان دا سړی خو پنجابی دی ولې دې ستا کور باندې په دې دومره دنیا کې تا پرېښوسه پښتانه پرېښوسه پنجابي ته دې ودرولو ودرېږه زه ورسره پوهېږم کنه او गधा अच्छा गधा ओ सब गदीनों की करना है په ګدۍ باندې موږ څه کوو تا موږ له ګدۍ را مخې ته کا ناوخته دی ناوخته سړی هلته په تمه دی چې خر ورته والو ته وله ما پرېږده زه ورسره بیه کوم خو زر در کوه ناوخته دی حساب ورسره وکړه شابه
साहब जी हाँ ये गधा कितने का बेचना है? ओ गद्दा को 50,000 रुपए दे 50 50,000 रुपये आओ का ना और खर खर दगा खर ओ यार वो मामूली गद्दा नहीं है ओ अलग जैसा गद्दा है ना هذا خان دا وی دا عجیب غوندي خر دی وی چې اخو د خر نه دی وی نو مونږ خو په اخبار نه پڑھاو خان اخبار خو په نه پڑھاوي او چې رای کی کنه نو مونږ مرتم دا زاره نه کو کنه خړه گزاره کرو یار دومره وخت کې ډیر کارونه کیږي دي سره تا پورا مرا کو کا خبره وسره ختمه کا ए 3000 रुपए का गदा देना है कि नहीं नहीं देना यार नहीं देना नहीं देना बस दा ये वो खबर है ओ 50,000 रुपए का गद्दा है, अगर लेना है तो ले ले वगैरह नहीं जा अपना काम कर बस नहीं यार ओ अटे थोड़ा जड़ा ना 3,000 रुपए دا خان اسی لګي دی بدا وړو ته و خو تر آزاد سکار کو بدی خر مر نه تیر شره سړی سره بس سړی خو بس نه وای بل څه دین به سره و جنگو کنه نو څنګه چل کې ओ जा जा पुत्र چې کارو کا ورته یو دا 3,000 واله پوي شولې نو خرونه نو 3000 نه 5000 بوله ورکو راځه بس نه لینا خان نه لینا بس نه لینا ओ जा जा रब रख تا بارا ولی خلخو جوجا جبا پی خورا مرو که یا گنجارا گنجیبا پا مینا مینا چکتی گنجیبا پا مینا مینا کسور که خیزما چکتی کنو خدای پا ما سی چلوش سلام علیکم وعلیکم سلام بخیر علی بچه جوجا خان خی خیر ده کاکا ته خیر سیت خده هم د استاذ در روانو نو تاسو سره ملاو شو خرج راکړي د خیر اغشتي هر خو مې درته غستو خو په ټول بازار مولټو د خون اغلا شو خرونه شاټ شوی دی وای دا چاري دا وای اوس زما چې خراب قسمت خره ورک شو یو پنجابي سره خر وو هغه په 50000 روپۍ ویل ډیر ګران وکنه نو یو دي کنه خیر دی کنه مان نو 500,000 روپۍ د خدای تعالی مسلمان ته د مونږ چې بل څه وګوره په خر باندې سکی چې شهر چاله په 50000 روپۍ خر اخلي نو بس دا خو خان خو غرق شو مونږ مامدا کوو جوجا خان ته 500 چی شي دی مان خو چې خیر اوټونه دی وګټه کنه شراق پرک کې وس لګونه وګټي بس یو 5000 واله خر نه تیر شه ستړیم شور پسې شتم نه یو 15000 روپۍ ورل ورکو په خر کیس مړه واخر اوله پټی کې ورته واخو کو داو کوا کو دا ونی سکنه اوس زه د خر نه مشپک شوم خدای خو مونږ خو تا د سن ته زما په خبره خو لږ ځان پوي کنه هر په 500 تا نه هغه څه چې قیمت دي او ما په 15000 علي زما زميل په 15000 علي دا مسلمانۍ د ستاسو منه موږ د خرونه مشپک شو موږ عوام دا تاسو چې والا موږ باندې راخلو به کوي خر په 500 هغه قیمت دي او ما اوس په 15000 علي ما دا مسلمانۍ ده منه تا د چو پیسې در کوم د زړه نه در کوم ما خو پیسې راکړه چې مرچم چې د شي ناروا ګورم مله ته ځان ته مسلمان یم ته په دې وټینو په پیسو چې وټینو وایي هغه به سم ځای ما نه خر په کارو نه می خرګانې نه می ستاسو رخه معلومه وره چې تاسو د انسانانو ته په کم نظر ګورئ اکا مونږ خو برته په یو نظر هم نه ګورو خو مونږ دا خو چل دی کنه چې تاسو خو په یو نظر خو کټې کنه بس خر په 50000 او انسان په 15000 مانه یا دا بس یې سره خپل معاملې وکړي خاندار سي تعالی ویلي ګوره مال نه دی ویلي تاسو شو دې سړي مونږ دوکا کو کنه دا ودی را باندې خرڅو حقیقت درته بیان کو